په افغانستان کې له دولتي پوهنتونونو ورهاخوا خصوصي پوهنتونونه نوې تجربه ده او تر ډیره هغو ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې چې یا د کانکور ازموینې له لارې دولتي پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي او یا هم د ورځې رسمي دندې لري. اول از اینکه وقتی میگیم پوهنتون خصوصی پس وقتی پوهنځی را به وجود میاره، رشته‌های را به وجود میاره که بازار کار افغانستان به او ضرورت داشته باشه. یعنی وقتی که اگه انجینیر را در ظرف 4 سال تربیه میکنه، این را باید بدانه که وقتی که نیمه انجینیر خلاص میشه چقدر تقاضای بازار برای موجود است که انجینیر برای خود کار پیدا میکنه، چون او در طول مدت 4 سال 1% میپردازه و وقتی که فارغ میشه حتما توقعش نیست که باید برای او کار پیدا شه. خو په افغانستان کې بیا پر دولتي پوهنتونونو سربیره خصوصي پوهنتونونه هغه څه چې په نړۍ کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه د کاروبار مارکیټ ته په کتو تخصصي پوهنځي او ښه کیفیت لري، دلته ورته ډیر پام نه دی شوی. دقیقاً د موږ کوم دولتي او خصوصي پوهنتونونه دي هغوی ځینې محدود رشتې ایجاد کړي دي، خو موږ په دې برخه کې تخصصي او اپډیټ رشتو ته ضرورت لرو ترڅو موږ وکولای شو د جامعې د ضرورت په اساس خپل ځوانان وروزو او د دې ترڅنګ په د کار لپاره موږ ځوانان په کار شي. نو د دې لپاره په کار ده چې موږ ځینې نوې اپډیټ او د بازار سره په سمون داسې رشتې ایجاد کړو چې موږ وکولای شو په هغه برخه کې د جامعې ضرورت هم رفع کړو او د ځوانانو ته د کاري فرصتونه هم برابر کړو. په افغانستان کې پر دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو سربیره له 150 زیات خصوصي پوهنتونونه او موسسې فعالیت لري چې تر ډیره فعال پوهنځي یوازې طب، انجینري، اقتصاد او کمپیوټر ساينس پوهنځي دي چې په تخصصي او تخنیکي برخو لکه قانون ایستلو، د اوبو چارو تنظیم، ترانسپورتیشن، چاپیریال ساتنې او نورو برخو کې هیڅ مسلکي کدرونه نه لري. کومنګ عموما فکر وکړو رښتیا هم افغانستان چې ده په دغه بخشونو کې ډیره توجه ده، لکه د اقتصاد، انجینري، طب مالوجوي بخش کې، مګر هم معیاري توګه باندې که موږ ګورو د افغانستان اقتصاد په څه شي ولاړ دی. موږ یعنې زیات سکتور چې باید کوم موږ متوجه اوسېږو زموږ د اوبو معیارول دي، د ځمکو ده، نو د دې حصه کې زموږ داسې پوهنتونونه نشته د عموما که فکر وکړو. ډېر کم پوهنتونونه یا د کابل پوهنتون چې په دغه اړه باندې دوی تدریس ورکوي، یعنې موږ ډېر ضرورت د دې لپاره لرو چې په دغه برخه کې باید موږ کار وکړو. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو مسؤلین وایي لوړو زده کړو وزارت د ولسمشر په امر په خصوصي پوهنتونونو او موسسو کې د نویو پوهنځیو ایجاد ځنډولی او د دوی په خبره دا کار د دې سبب شوی چې دوی په تخصصي برخو کې مسلکي کدرونه ونه لري. در نظام تحصیلات عالی کشور ما ضرورت میره که ما میان تناسب میان رشته های تحصیلی و همچنین مارکت کار را در افغانستان ایجاد کنیم. اما متاسفانه تا هنوز در این عرصه کارهای مثبت و سازنده صورت نگرفته. قسمی که شما در جریان هستین جناب رئیس جمهور کشور ما محمد اشرف غنی طرحهای بسیار خوب به خاطر انکشاف مملکت دارند و مثلا از جمله موضوعات مدیریت آبها است که بسیار مهم است، استخراج معادن است و پروژه انکشافی است در عرصه زراعت. اما ما در عمل وقتی که میریم که متخصصین در این عرصه تربیه کنیم میبینیم که در مارکت مشکل وجود داره، خصوصا در نظام تحصیلی ما مشکل وجود داره. وزارت تحصیلات عالی ارتباط هماهنگ با وزارت کار و امور اجتماعی نداشته که بتوانند رشته های تحصیلی را بر اساس یک نیازسنجی تعریف کنند. په دولتي پوهنتونونو کې د تخصصي پوهنځیو نشتون او په خصوصي پوهنتونونو کې بیا د نویو پوهنځیو ایجاد هغه څه دي چې ډیری رسمي بستونه خالي او ډیر ځوانان بیروزګاره پاتې شوي دي. پوهنتون‌های دولتی و خصوصی چنان که ببینیم در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی تمام از این رشته‌هایی که مثلا اقتصاد است، حقوق است، طب است و اینی رشته است و رشته تخصصی که مثلا باید باشه نیست. پس از دولت این تقاضای ماست، از تحصیلات تقاضای ماست که برای پوهنتون‌های شخصی و پوهنتون‌های دولتی اجازه ازیره بدن تا در این بخش هم اینا تدریس بکنن بر شاگردا. شاید معیارهای باشه که مثلا در دولت ما نیاز باشه به می اشخاص و نیاز هم است، اما هیچ کسی نیست که در این بخش تحصیل کرده باشه، درست بفهمه، درست کار بکنه. پس خواهش ما از دولت از تحصیلات هم است که اجازه بدن تا شاگردها در این بخش درس بخوانن، بعد از درس خواندن بتونن یک کار خوب را و خدمت خوب به جامعه و مردم خود باشن.